السلام علیکم. زه د خپل زوی حیات ته سلام کوم. د خپل هغه د پښتو حق ادا کو. د همدغه چغه وهلې شوه، د دا چغه وواله. دا چغه د دنیا هر ګوټ ته ورسېده. زه تاسو ته ویم په دې دپاره پښتنو راویښ شئ، د هیڅ چا ظلم مه منئ. ظلم که تاسو په ځان زغمئ برداشت کوئ، دا تاسو ځان سره هم ظلم کوئ، خپل قوم سره هم ظلم کوئ. هر یو کس سره موبایل شته دی، دومره په دغه خبره پوهېږي. دا یو د حیات بچي واقعه نه ده، داسې ډېرې واقعات زموږ د دې پښتو په وطن کې کېږي او روانې دي. خو د شرم نه، د حیا نه او د پښتو نه دا خبرې خلکو ته او د دنیا ته نه ښکاره کېږي. دا پښتون تحفظ مومنټ د منظور احمد پښتون په سربراهۍ کې پښتون قوم ته یو داسې تحریک ملو شوی دی چې د مظلوم آواز اسمان ته رسولی دی. خپل ځان باندې ظلم بالکل چې برداشت نه کوي، په دې به تاریخ تاسو نه معاف کوي. ډېر آسان خبره ده، یو کس که هر څومره ظلم وکړي، زیاتې وکړي، جرم یې کړی وي، هغې دپاره قانون دی، آئین دی. تاسو عدالت ته بوځئ، مقدمه پې وچلوئ، که څه جرم یې کړی وي سزا ورکوي. خو داسې تاسو ته څوک اجازت نشي درکولی چې ته هغه له اذیت ورکړې، د هغه د پښتو بېعزتي کې، د هغه د زنانو بېحیایي کې، د پښتو وطن کې د دغه قسم سزا ژوندی سوځول دي. زما څونه پښتانه دي، دې وروڼو ته دا خواست کوم دغه قسم ګنده حرکت آینده چا وکړو نو خپل فرض ادا کولو دپاره زه ویم چې اور ورته کوي. دا پښتو به موږ ځان له پخپله ګټو، موږ له به د اسمان نه نور څه مخلوق نه راځي، موږ له به خدای هم هله طاقت راکوي چې موږ پخپله اوچت شو، خپل ځان دپاره انصاف وغواړو. څنګه چې دا موږ ته په دې به ځان نه خلاصوي چې یو ولدار او یو سپی موږ برخاست کړه. څنګه چې به په دې لارو باندې په دې کلو کې په کانوای باندې یا د فوجیانو په جیب باندې یا چا حمله وکړه نو پوره کلی به یې راوستو، پوره کلی به یې تړلو، سملولې به یې بېعزتي به یې کوله، وال به یې ټکول به یې. نو داسې دا نه ده، دې ته اجتماعي ذمهواري چې ته په ما باندې اجتماعي ذمهواري اچې، زما پوره کلی راوباسي، زما قوم راوباسي، د هغه بېعزتي کې هغه وهي، هغه جیل ته لېږي. نو داسې چې بیا ستا دا زه کالیا ته ویم، د کالیا کارندو ته ویم، څنګه چې دا په رنګ باندې بدرنګه دي، تور دي، داسې د دې کردار هم تور دی. زړه مې داسې باغ شو، په دې لارو را روان وم. زه پیل ځل وزیرستان ته راغلی یم. دا اواز چې څنګه دی پښتون قوم له منظور احمد پښتون ورکړی دی، دې پښتون تحفظ مومنټ ورکړی دی. زه دا زړه مې داسې باغ شو چې دروغو ته دروغ، رښتیاو ته رښتیا، ظالم ته ظالم او جابر ته نن جابر خلک وایي. ډېر وخت به نه اخلم، باران ورېږي، موسم یخ دی، خو په دې ورکوټي، دا ورکوټي واقعه نه ده، دا د پښتون دپاره ډېره غټه واقعه ده. موږ په ځان ظلم برداشت کولی شو، هر څه برداشت کولی شو، خو زموږ حیا ته، زموږ پښتو ته چې څوک لاس واچوي نو په خدای که په والله کې بیا پرېږدو. که مشر اجازت درکوي که نه، په قرآن چې زه فتوا در کوم چې داسې خلکو ته اور واچوئ او سوځوئ یې. ډېره مننه ملګرو، بخښنه غواړم.